السلام علیکم. 22 قسمه ښځو سره به واده نه کوي. دا 22 قسمه ښځو سره واده کول حرام نه دي، خو د تجربې د لحاظه علما کرامو دغه ښځې معلومې کړي دي دغه ښځې مکروه دي. که چا ورسره هم واده وکړو نو بیا به په زندګۍ کې خفه وي. نو اوس به چې ته چې د 22 قسمه ښځو سره به واده نه کوي نو دوی سره به واده کوي څوک؟ دا ښځې به همداسې پاتې نه چې کوم ډول دا ښځې دي دا کوم صفات چې موږ ذکر کوو په همدغه صفاتو به ورته بیا سړي ګوري په هماغه سړو ته بیا ورکوي. هغه صفات والا سړي خو چې ته نیک انسان او ښه انسان او د ښې ښځې په تلاش کې نو دغه 22 قسمه ښځه علما کرام فرمایي دوی سره به واده نه کوي. هغه 22 قسمه ښځې کومې دي؟ اول نمبر ډېره توره ښځه، ډېره تکې تورې ښځې سره به واده نه کوي ځکه دا ذی شهوتین وي، شهوت پکې ډېر وي، توره به درته خرابه کړي، بیا به دې کیسه خرابه وي. نو کوشش به کوي که نه چې ډېرې تورې ښځې سره به واده نه کوي. دویم نمبر ډېرې سرې ښځې سره به واده نه کوي، دا هم ذی شهوتین وي، په دې کې هم شهوت ډېر زیات وي او ښځه خو صرف د شهوت ځای خو نه دی، دې نه خو نور هم د زندګۍ ډېرې فایدې دي. نو د ډېرې تکې سرې ښځې سره به واده نه کوي، تورې ښځې سره. دریم نمبر ډېرې ښایستې ښځې سره به واده نه کوي چې الله تعالی ورته ډېر زیات حسن ورکړی، ځکه بیا دا ساتلی نه شي. ته خو به په کور کې خو تنها نه یې که نه، رور به دي، ورېرونه به دي، ماما او کاکا دا خلک خو به ځي راځي. نو ډېرې ښایسته ښځې سره به هم واده نه کوي ځکه دا بیا ساتلی نه شي. او څلورم نمبر علما کرام فرمایي د ګلګوتې سر والا ښځې سره به واده نه کوي. دا ګلګوتې ببر سرې چې که نه ملنګ اغوندي دې سره به واده نه کوي ځکه دې کې د رجولیت ماده ډېره وي، ځکه دې کې د سړیو ماده ډېره وي. او ښځه خو چې دی که نه باید د ښځې په ځای کښېني او د سړو کارونه باید ونه کړي، په سړو باندې امرونه ونه کړي چې دا وکړه. د سړو په کار کې باید ښځې کارونه لري. او که دا ګلګوتې والا کاکا دې کور ته راوسته واده دې ورسره وکړو پوه شوې، نو بیا خو زندګي تباه وي، بیا به خفه په کور کې. نو ګلګوتې سر والا سره به واده نه کوي. پنځم نمبر غټو شونډو والا سره به واده نه کوي چې غټې شونډې نو دا چې دی که نه دا کمقله علما کرام فرمایي نو دې سره به واده نه کوي. او غټ غوږونو والا دا هم کمقله چې چا د کومې ښځې غړ ببر غوږونه یې که نه په دې غوږونو یې ویښته وو نو دې سره به واده نه کوي ځکه دا خو سړو کې دا صفت دي که نه. نو غټ غوږونه او په غوږونو باندې ویښته دا د سړو سره ښه ښکاري. او که په ښځې کې دا کار و دې سره ځان به ساتي، دا کاکا دی. دویم نمبر ډېره اوږدې ښځې سره چې بیخي اوږده یې که نه علما کرام فرمایي طویل احمقي چې ډېر زیات طویل یې که نه دا کمقله ډېره وي، بیا به کمقل کارونه کوي او تا به خفه کوي، زندګي به دې خرابوي. او ډېرې لنډۍ ښځې سره هم واده نه کوي، متوسط چې نه ډېره اوږده نه ډېره لنډۍ، ډېر لنډۍ سره به واده نه کوي. ولې؟ دا شیطانه ډېرې فسادونه کوي، ډېر شرونه جوړوي، نو ډېر لنډۍ سره به واده نه کوي، متوسط ښځه چې او نهم نمبر شین سترګې سره به واده نه کوي، شنې سترګې چې ځکه حدیث کې راځي عینان اخضران لا خیر فیهما، په شنو سترګو کې نبي سلام فرمایي خیر نشته. چې دا کومې اکثر زموږ ځوانان نن سبا شنې سترګې خوښېږي چې ما ته به شنوګۍ کې دا خبرې نشته. نو ته چې دی که نه عام ساده سترګو والا ښځه به کوي ځکه په شنو سترګو کې خیر نشته. نو دا شنو سترګو والا به چا سره واده کوي او دا ښځې به چا سره واده کوي؟ دا هماغه شین سترګې سره واده کوي که نه، هغه ورسره بیا خپله پوهېږي شین سترګې کې هم هماغه صفات دي. ببر سرې به ګلګوتې سره والا به چا سره واده کوي؟ هغه به ببر سرې سره واده کوي. لسم نمبر ډېره غټه ښځه چې که نه چاغه سم بلا چې او په دروازه را درنه کېدی نه شي نو دې سره به واده نه کوي ځکه چې دی که نه دا مریضېږي ډېره او بچي هم نه شي راوړی او واز د پیغمبر وي. او بیا ښځې خو چې دی که نه صرف د خوراک دپاره خو نه ده صرف کالي ومینځي بچي به هم راوړي که نه، نو دا ډېره غټه ښځه به نه کوي چې په دروازه نه شي را درنه کېدی. ډېره نرۍ ښځه به هم نه کوي علما کرام فرمایي، ډېره نرۍ ښځه. ولې؟ دا که یو زوی پیدا شو یا لږه مریضي پرې راغله بس بیا به یو ټیکسي ورته واخلي او ته به یو هسپتال به ته به یو ډاکټر به بس بیا بل کار نه. ډېره نرۍ ښځه به هم نه کوي، مریضېږي ډېره ځکه. 12 نمبر ډېر عمر لرونکې ښځه چې ډېر ته کشر یا تا ځان نه ډېر عمر مشره ښځه کړي اگر که ځوانه او پیغلی او واده یې نه پرې کونډه نه وي نو ډېر عمر لرونکې ښځه به نه کوي. ځان نه کوشش کوه چې کشره ښځه وکړي ځکه ډېر عمر لرونکې چې که هغه ډېره تجربه ناکه او ډېرې تجربې لري بیا به دې خراب کړي رانه. 13 نمبر چې څوک پرې عاشق شوی د چا معشوقۍ د هغې سره به واده نه کوي ځکه که ته ورسره ډېر وخت هم تېر کړي که نه او 40 کاله بعد خپل عاشق وګوري نو بیا خپل د عاشقۍ لین بیا جنګۍ ګوره ښه. نو دا د چا معشوقۍ سره به واده نه کوي، دې نه ځان لرې ساته. او 14 نمبر د کونډې سره ښځې سره به واده نه کوي، کومه ښځه چې کونډه وي که نه دې سره به واده نه کوي. ما تاسو ویلي چې دا ګوره ښځې حرامې نه دي، که چا ورسره وکړو بس کوي دي نو د کونډې سره ګوره واده جایز دی، خو مکروه په دې دی که نه چې هغه تجربه ناک او ډېر خاوندان ترې کړي. ښه خبردار چې سړی باکرې سره او پیغلې ښځې سره واده وکړي ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي مبارک ته فرمایي چې د کالونه داسې ښکاري په دې کالو د زعفران دي لکه واده چې کړی وایي یا رسول الله واده مې وکړو، وایي ځوانې سره دې وکړو که د کونډې سره؟ وایي یا رسول الله د کونډې سره مې وکړو.
وایي د ځوانې سره دې ولې نه کولو چې تا د هغې سره لوبې کولې هغې ستا سره لوبې کولې ځوانې سره به دې کړی نو دا صحابي مبارک ورته فرمایي یا رسول الله د کونډې سره مې ځکه وکړو چې زما په کور کې پیغلې خورګانې مې دي او زه غواړم چې زما دا ښځه د دوی سمه پالنه وکړي نو په دې خاطر مې وکړو نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي چې تا که د ځوانې ښځې سره واده کړو نو تا به ډېر ښه نو کوشش به کوې چې د پیغلې سره واده وکړې ګوره نبي علیه الصلاة والسلام د ټولو ښځو چې دا یې کونډې وې ګوره صرف عایشه رضی الله تعالی عنها پیغله هغې سره یې واده کړو نور ټولې کونډې وې نو کونډې سره واده جایز ده خو خبره ده چې پیغلې سره واده وکړي 15 نمبر چې په پښو یې ویښتان په پښو او په لاسو یې ویښتان که نه نو دا سړي نه ښځې نه به ځان ساتي کوشش به کوي چې دې سره واده ونه کړي چې په پښو یې ویښتان په لاسو یې ویښتان دې سره به واده نه کوي او هر سړی چې په پښو ویښتان نه په لاسو یې ویښتان نه که نه نو دا هم ترور ده ګوره ښه ده سره ملګرتیا هم نه کوي مونږ ته به استادان ویل که چا سره ملګرتیا کول ورته پښې وښیه که په پښو یې ویښتان نه ورته کاکا زه ته ترور یې ته سړی نه یې او که د کومې ښځې سره دې واده کول ورته پښې وښیه که په پښو یې ویښتان ورکړم بیا به ځان سره د رجولیت او د سړیو ماده وي نو ده سره هم بیا واده نه کوي 14 نمبر چا سره به واده نه کوي وړو سترګو والا دا وړې وړې سترګې نه وي دې سره به هم واده نه کوي دا هم ګوره اکثر وخت کې ډېر شیطانیانې کوي ګوره شرعي ده 15 نمبر یارباش سره به واده نه کوي په عربۍ کې ورته خدانه وایي یارباشه څوک ده یارباش هغه نه چې نور پردي ملګري انډیوالان ساتي یارباش هغه ښځه چې د خپل خاوند د کور نه یوه دقیقه بیرون نه پرېږدي او بار ورپسې زنګونه وهي چېرته لاړې کم خوا لاړې څنګه دې وکړل او څه شوې او واپس راشه دغه ښځه چې دغه خبرې کوي که نه دې ته یارباش وایي د یارباش ښځې سره به هم واده نه کوي 13 نمبر سیالبینې ښځې سره به واده نه کوي کومه ښځه چې سیالبینه یو سیالي کوي سیالبینه دې ته وایي چې مثال یو واده ته لاړ شي د ښځې کالي په تن کې وګوري او هغه خوښ شي او سبا ته خاوند راشي چې زما خو د فلانې ښځې په تن کې کالي کتلي او ما ته به یې واخلي یو ښځې سیمډل او چپلې وګوري ما ته به مغزه اخلي بس سیالیانې کوي خپل خاوند چې دی که نه 2 روپو ته کښېني نو کوشش به کوي چې د سیالبینې ښځې سره هم واده ونه کوي ښه او 9 نمبر مکارې ښځې سره به واده نه کوي مکاره ښځه چا ته وایي چې ټوله ورځ به چې دی که نه جکه جوړه وي ښه به خوشحاله وي خو چې خاوند یې کور ته راشي دا به تندی ترې وکړي سر به وتړي او خفه به ناست وي چې وایي مړه شومه دې ته مکاره ښځه وایي دا دې ګوره زندګي تباه کوي ګوره د مکارې ښځې نه به لرې ګرځي نو کوشش به کوي چې د مکارې ښځې سره واده ونه کړي بیا به خفه وي 6 نمبر خپلوانو کې به واده نه کوي خپلوانو کې به واده نه کوي او کوشش به کوي چې پردو کې واده وکړي ځکه د واده مقصد هم همدا دی چې پردي خلک ستا خپل شي خپل خو دې هسې خپلوان باید ډېر کړي چې واده وکړي نو پردي خلک به دې هم خپل شي نو خپلوانو کې به واده نه کوي 21 نمبر د تره د لور سره به واده نه کوي که په خپلوانو کې د بیا کولو که نه نو د تره د لور سره به نه کوي نو د ماما د لور سره به واده کوي ځکه د تره دا لور چې که نه دا د پلار د طرف نه رشته او د پلارنۍ رشته چې که نه دا د هډوکي نه جوړوي او دوی در سره ګل ښه در سره بیا تربورولي پالي جنګ او جګړې ودي په کور کې او که د ماما د لور سره دې وکړو دا خو د مور د طرف نه رشته د مور د رشته چې که نه د وینې او د غوښې نه دا نرمه وي هر سره په کور کې بیا سمه ګزاره کوي نو کوشش کوي چې بیا د ماما لور وکړي خپلوانو کې کوله او 22 نمبر حافظ سره دا به موږ د استادانو ویل چې حافظ او عالم یې که نه دې سره واده نه کوي ځکه ښځه خو چې دی که نه ته خو د کور دپاره شیخ الحدیثۍ ته نه راولي نه ورته مدرسې ته راولي ته خو یې راولي چې د کور کار درته وکړي کالي درته ومینځي او ډوډۍ درته پخه کړي ستا خدمت وکړي او حافظ او عالم خو دا شی نشي کولی هغه خو چې دی دا شیان زده نه وي هغې په عمر کې کړي نه وي نو بیا وایي نه کیسه به دې خرابوي دغه 2 قسمه ښځې دي که ځانونه مو ترې وساتل نو ژوند به مو د خیر له اوله کې مې درته ویلو بیا مې درته وایم چې دا ګوره حرامې نه دي فقط یوازې مکروه دي که لټولې مو دغه صفات پکې بیا پیدا کړي